سلامونه مې ومنئ دوستانو، هیله ده جوړ روغ یاست. سعید یم. غواړم چې د الکترونیکي تذکرو په اړه باندې د فورمو د ډکولو معلومات درکړم. ځینې ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې یا مشکلات لري یا په ریاست کې چې ما ځینې خلک لیدلي دي د الکترونیکي تذکرو د تسلیم په وخت کې فورمې سمې نه ډکې کړي، مشکلات لري. نو که څوک د فورمو په مشکل کې یا د فورمو ډکول نه زده، دغه ویډیوګانې زه درته ډکوم چې دوې ویډیوګانې دي، یوه د فیملي فورم دپاره ده، یوه د انفرادي فورم دپاره چې درته تشریح کوم او په دقیق ډول باندې ډکې سي او ریاست ته ور تسلیم کړي. اول راځو فیملي فورم. په الکترونیکي تذکرو کې دوه فورمونه ډکېږي چې یو فیملي فورم دی، یو انفرادي فورم دی. فیملي فورم د ټولې کورنۍ دپاره دی چې په هغه کې د پلار نوم اوله خانه کې، د مور نوم، بیا د هغه د ورونو، د خویندو یا د لورګانو د زامنو نومان، چې دا یوه مکمله کورنۍ کېږي. دا فیملي فورم چې ډک سو، هغه که ژوندی وي که مړ د ټول نومان باید ولویږي. که وفات شوی هغه دلته بیا یو ټیک مارک لري، ګوره دغه په دغه خانه کې بیا د وفات دپاره ټیک مارک ورته وکړئ چې دا کس وفات شوی دی، مطلب نوم یې ښه دی چې ولویږي، دوی یې غواړي. ښه، دلته په لومړنۍ خانه کې نوم د پلار لیکل کېږي، بیا د پلار د پلار نوم، بیا د پلار د نیکه نوم. او دا ځای چې دی، دا خانه دی اتومات بنده کړې ده یا انتخاب کړې ده، یعنې د کورنۍ مشر. نو پلار خو دی د کورنۍ مشر یا رئیس فامیل دی. پسې کې به د مور نوم، دلته د مور د پلار نوم، دلته د مور د نیکه نوم. او دلته به دغه خانې چې دي لاندې، دا بیا خلاصې دي، ګوره دا بنده ده، دا د کورنۍ د مشر ده. دلته د دې نوعیت یا د کورنۍ له مشر سره تړاو یې څه دی. دلته به تاسې ولیکئ مثال میرمن، دا میرمن ده. که په دې خانه کې د زوی نوم و، د زوی د پلار نوم خو خپله د ده نوم کېږي، دلته د نیکه نوم، دلته به زوی ولیکئ، دلته به لور ولیکئ. مثال که دا لور وه، دلته به لور ولیکئ، که دا زوی و، دلته به دغه تړاو یا نوعیت به دلته لیکئ چې دا د دې کورنۍ زوی دی که لور ده. میرمن خو به خامخا ولیکئ، په اوله خانه کې د پلار نوم، پسې د مور نوم، او دلته به میرمن ورته لیکئ. نور په فیملي فورم کې یو شی هم نشته. او دغه ټیک مارکونه به ورکړئ چې دا د الکترونیکي تذکرو د غوښتنه یې کړې ده یا غوښتنه یې کوي، تذکرې غواړي. او نور نو په تذکره په د الکترونیکي تذکرې په فیملي فورم کې نور د بل کم خبره نشته. او دغه ټیک مارکونه د جنس دي، جنس خو نو خامخا باید ورته انتخاب شي. که هغه زوی و، دلته مرد ورته انتخابوي، که دا لور وه، ماسې ځان ته راواړوئ، نور کوم مشکل نشته پکښې کې. دا فیملي فورم ټوله فیملي. او یوه خبره ده، که چیرې د دې پلار داسې اولاد پکښې کې چې هغه واده کړی، مطلب نور خپل اولادونه لري، هغه به په دې فیملي فورم کې بې نوم ور هغه دپاره به یو بل فیملي فورم جوړوي چې هلته بیا دی رئیس فامیل دی، په دې اوله خانه کې نوم لیکل کېږي، بیا د ده د مېرمنې نوم، که اولادونه درلودل د اولادونو، معنې که نه درلودل خو هغه دی. که څه هم کوچني د اولادونو نومان ور اچوئ چې بیا سبا غټان سي، بیا هلته په ډیټابیس کې د دوی نومان وي، د تذکرې ورکول ډېره وسایي ورته مشکلات نه جوړوي.